د کہانی شروعات کیږي د یو دوه جنکو نه چې د یو ای بي او د بل بیت نوم وي او د دې مور مړه شوی وي. نو د دې د وجې ای بي خپل خور بیت لراشي خو چې هغې ته پته لګي چې د بیت لاس سټیج کینسر دی. نو ای بي ډیره زیاته خفه شي خو دوی سره دومره پیسې نه وي چې د بیت علاج وکړي. نو اوس ای بي دا فیصله وکړي چې زه به په هر حالات باندې پیسې را پیدا کوم او د خپل خور بیت علاج بکوم. نو اوس ای بي د یو نوکرۍ فیصله وکړي خو هغه نوکري ډیره زیاته خطرناکه وي ولې چې د یورپ او د رشیا په بارډر باندې دا به نوکري کوي او هغه ځای کې ډیره زیاته یخنیم وي او دې له د جیولوجیست کار ورکړي وي چې دا به ځي ولته به یو خاص قسم کاڼي را پیدا کوي او د دې نوکرۍ دوران کې د دې مرګ هم کیدی شي خو دې ته ډېرې ښه پیسې ملاوېدو والا وي د دې د وجې دا دې نوکرۍ دپاره ها وکړي او ای بي خپله نوکري شروع کړي او هغې به ډېر محنت سره کار کو خو د هغې د وجې هغې ته خاص کاڼی چې د هغې یورینیم نوم وي هغه ورته میلو نه شي. نو هغه د خپل ملګري ته وایي چې موږ له پکار دي چې لږ مخکې لاړ شو د ځنګل طرف ته دا را پیدا کړو خو دلته ورته دا ملګری منع وکړي او ورته ووایي چې دا ډېر خطرناک دی او هلته به موږ بچ نه شو او حالانکه دوی مخکې تلیم نه شي ولې چې مخکې د رشیا بارډر دی او ای بي ډېره ناامیدۍ سره خپل کور ته راشي او هغې ته خپل پلار رنګ وکړي ورته دا ووایي چې ستا د خور بیت حالات نور هم زیات خراب شو. نو هغه نور هم پریشانه شي او هغه دا هم وایي چې کمپنۍ والا له پکارو چې مال یې خو لږ اډوانس راکړو چې دې سره ما د دې خپلې خور علاج شروع کړی خو هغه اوس دا فیصله وکړي چې زه نور نشم کېناستې او هغه دا وایي چې زه به دا خاص کاڼی یورینیم ضرور را پیدا کوم او هغه د ځنګل طرف ته د تلو فیصله وکړي. نو اوس چې هغه هغه ځای ته راورسي نو دلته ورته دا ملګري وایي خو زما منې نو مزه ولې چې ډېره خطره ده او دلته ډېر خونخوار ځناوران هم دي. خو ای بي د ده نه دا ټوپک واخلي او خپل سفر یوازې شروع کړي او چې لږ مخکې لاړه شي نو هغه ډېر د یرې اوازونه واوري او هغې ته دا لګېدو چې کیدای شي دا اواز د ځناور وي. نو هغه زر خپل ټوپک را واخلي او په ورو ورو مخکې روان او لږ مخکې تلو نه پس هغه یو کاڼی وویني او دا کاڼی ډېر عجیبه هم وي. نو دا ای بي ته ډېر قیمتي ولګېدو ځکه چې هغې ما مخکې داسې کاڼی نه دي لیدلي. نو هغه خپل ځای ته واپس راشي او هغه کاڼی هم ځان سره راوړي خو هغه د دې باره کې کمپنۍ ته ونه وایي هغه وایي چې دا به زه په خپله خرڅ کم او ما ته داسې لګي چې دا به ډېر په ښه قیمت باندې خرڅ هم شي. چې دې کې اچانک ای بي ته د پلار کال راشي ورته وایي چې ستا د خور بیت حالات نور هم زیات خراب شو او ته زر تر زر ځان راورسوه. نو هغه اوس بیت له تلو فیصله وکړي او هغه لږ مخکې سفر په ګاډي کې وکړي او اوس په د دې علاقې نه چې دا وځي نو د هلیکاپټر په ذریعه باندې به د دې ځای نه ځي او دې نه پس هغه په هلیکاپټر کې کښېني نو دا هلیکاپټر الوتو دپاره تیار شي او دا هلیکاپټر چې والي د لږ سفر کولو نه پس ای بي د هلیکاپټر په شیشه کې وګوري چې د دې طرف ته تیزۍ سره روان دي خو هغې ته دا لګېدو چې دا یو مرغۍ ده خو لږ وخت پس هغه عجیبه شي هلیکاپټر سره ټکراو شي او دې سره د هلیکاپټر توازن هم ګډوډ شي او ای بي بېهوشه شي او د دې هلیکاپټر کریش وشي چې دې نه پس هغه په هوش کې راشي. نو په هلیکاپټر کې چې کوم دوه پایلټ موجود او یو مړ شوي وي او یو ډېر زیات زخمی وي او دې نه پس ای بي د هغه پایلټ پټۍ وکړي او ای بي د رابطې کوشش کو خو د دې هلیکاپټر د رابطې ټول سیسټم هم خراب شوي وي. نو هغه ډېره زیاته ویریږي چې اوس خو زه د مدد دپاره چاته ویلی هم نشم. اوس په دا په خپله د خپل ځان او د دې پایلټ زندګي بچ کوي. دې نه پس دا کمپس او نقشه روباسي او دا پته لګوي چې دوی د مین سړک نه څومره لرې دي. نو دلته ای بي ته پته ولګي چې له ټولو نه جوخ روډ چې کوم دی هغه هم 80 کیلومتره لرې دی او په دې موسم کې وتل دا سری چې مرګ له په خپله ځان ور رسول دي. خو د شپې ټایم هم وي او ای بي بهر اور ولګوي چې مونږ څوک وویني او د مدد دپاره راشي او دې سره سره دغه پایلټ یې د دې یخنۍ نه بچ کولو ډېر کوشش وکړو خو د هغې ټول کوشش بېکاره شي ولې چې سبا پورې هغه پایلټ هم مړ شوي وي او دغه اور هم چا ونه لیدو نه څوک د مدد دپاره راغلل. دې ده اوس دې نه پس ای بي وایي چې دلته کېناستلو د مدد انتظار کول هسې فضول دي. د دې نه پس هغه ضروري سامان را واخلي چې په هغې کې یو تمانچه وي او یو پکې ووکي ټوکي وي خو هغه ووکي ټوکي کې چارج نه وي. نو هغه دا د هلیکاپټر د بیټرۍ نه چارج کړي. نو دې کې اچانک په دې ووکي ټوکي کې اواز راشي او هغه د یو سړي اواز چې هغه ورته وایي چې زما جون نوم دی او د حیرانۍ خبره دا وه چې هغه جون نومي سړی ورته وایي چې زما هلیکاپټر کریش شوی دی او هغه ورته وایي چې زه خوا کې یو سیند سره او غیر چاپېره ځنګل دی او هغه ورته وایي چې زما حالات ډېر زیات خراب دي د یخنۍ د وجې زما بدن کار هم نه کوي او زما خپه هم ماته شوې ده او جون ورته دا هم ووایي چې زما هم د کمیونیکیشن سیسټم خراب شوی د دې د وجې ما ریسکیو ټیم سره رابطه ونه کړه چې زما د بچ کولو دپاره راشي. خو دلته جون ورته وایي چې ما سره ډېر ضروري سامان پروت دی چې د هغې د ټیک کولو سره ته ریسکیو ټیم والا سره رابطه کولو شو هغې دلته راتلی شي. خو دلته جون د دې نه 30 کیلومتره لرې وي. نو ای بي ورته وایي چې زه زر تا له ځان در رسوم. نو جون ورته وایي چې دا باسې ته غلطۍ کې ولې چې دا لار ډېره زیاته خطرناکه ده او چې ما سره کم وسایل دي کو هغه ستا په کار را نغلل نو بیا. نو دلته ورته ای بي وایي چې زه به تا له په هر حالت ځان در رسوم. زه 80 کیلومتره مزل نشم کولی او چې زه روډ ته ورسم نو هلته به زه مدد انتظار کوم او زه وایم چې زه زر تر زر ځان خپل خور له ورسوم. او دې نه پس ای بي روانه شي او خپل سفر پیدل جاري کړي او هغې په لاره باندې یو بل سره رابطه هم ساتي. نو دلته ورته ای بي وایي چې زه یو جیولوجیسټ یم. نو جون ورته وایي چې ضرور به تا قیمتي کاڼي یورینیم پسې راغلي. نو دلته ای بي چې دا ووري هغه ډېره زیاته حیرانه شي او اوس په ای بي باندې شپه راشي او هغه یو ځای کې کښېني چې دا شپه تېره کړم او هغه هلته اور بل کړي او هغه قیمتي کاڼي راواخلي او په هغې باندې لاس وهي خو هغه قیمتي کاڼي خپل شکل بدلول شروع کړي او داسې لګي چې دا کاڼي یو جیلي ده او ای بي چې دا
دا وګوري نو ډېر زیاته حیران هم شي. هغه دا وایي چې یو کاڼی څنګه دومره پوس کیدی شي او چې څنګه سهار شي نو ایبي خپل سفر جاری وساتي او هغه اوس په یو برفیله علاقه کې وي چې هر طرف ته وروي. نو دې کې جون ایبي سره یو شان په وکی ټوکی خبرې کول غوښتل. نو دلته ورته ایبي غوسه شي ورته دا وایي کو ته دغه خبرې ما سره کې نو د دې وکی ټوکی بیټري به ختم شي او بیا به زه تا سره رابطه نشم کولی. او لږ مخکې تلو نه پس د هغې مخې ته یو مصیبت راشي چې د دې مخې ته یو غر راشي چې هغه بالکل سیده وي او دا په دې باندې اوړي. خو دا ډېره زیاته مشکله وه. نو د دې باره کې ایبي جون ته ووایي. نو جون ورته وایي که ته مخکې تلل غواړې نو په دې غر به ضرور خیږې خو په دې غر باندې ختل ډېره زیاته مشکله ده. خو هغه ورته داسې خبرې شروع کړي چې دې سره ایبي ډېره زیاته خفه شي. نو دلته ورته ایبي ډایرکټ غوسه کې شو ورته دا ووایي چې دلته ماته د نصیحت ضرورت نه دی ماته د جذبې ضرورت دی چې زه په دې غر باندې وخیږم. نو دلته ورته جون وایي چې ټیک ده چې تا ته څنګه خلک یاغ وکړه. نو اوس ایبي په دې غر باندې ختل شروع کړي او لږ بره ختو نه پس هغې ته د ختو ځای نه میلاوېدو نو هغه خپل چاکو وباسي او د ځان دپاره یې لار جوړوله. خو لږ وخت پس د هغې هغه چاکو مات شي او هغې سره اوس بله لار نه وي. نو دغه دوران کې هغې ته هغه قیمتي کاڼي یورینیم رایاد شي. نو هغه زر هغه کاڼي راواخلي او هغه د چاکو د شکل په شان جوړ کړي چې دې سره هغه په دې غر باندې هم خیږي او دا کاڼي د دې مشکلات نور هم اسان کړي چې دې سره آخر کار هغه د غر څوکې ته وخیږي او د ختو نه پس هغې ته دا محسوسه شي چې اوس ښکته تلل له بره ختو نه زیات مشکله دي ولې چې دا یو سیده لار و داسې ولکه کنده. خو هغه خپل همت بیا نه لي او هغه خپل سفر مخکې روان کړي چې لږ مخکې تلو نه پس هغه جون سره رابطه وکړي. نو جون ورته ووایي چې ته داسې ځای کې چې مخکې د رشیا بارډر دی او که مخکې لاړې نو هغې به سیده په تا ډز وکړي او مړه به دې کړي. او چې ایبي دا واوري نو ډېره زیاته ویریږي او هغه چې څنګه شاته تله نو دی کې د هغې خپه وخویږي او سیده د ښکته طرف ته په ځغړېدو روانه شي او د هغې خپه ډېره زیاته زخمي شي. خو د هغې نه پس هماغه خپله خپه وتړي او همت پکې وي او خپل سفر جاري کړي او ایبي خپل سفر جاري ساتلی وي او اوس شپه کېدو والا وي او آخر کار هغه یو داسې ځای ته راورسي چې هلته یو قبیله وي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله شي چې دلته به زما څوک مدد وکړي. خو بدقسمتۍ سره په دې قبیله کې څوک هم نه وي او دې نه پس ایبي یو کور ته ورشي او هلته د شپې تېرولو فیصله وکړي ولې چې هغه ډېره زیاته ستړې وي او هغه خوراک خوري خو هغه خوراک خراب شوي وي او دې نه پس هغه د خپلې خپې پټۍ وکړي او هغه ځای کې وده شي او په سبا باندې د هغې سترګې د څه شور سره کولو شي او هغه چې په هر وګورو نو دا د یو رشین فوجي وي. نو هغه ډېره زیاته ویریږي ولې چې ایبي د یورپ وي او ایبي زر پټه شي. خو دلته دغه فوجي آواز واوري او هغه هغې کور ته ایبي پسې راشي. نو ایبي سره تمانچه وي نو هغه زر خپله تمانچه راوباسي او چې څنګه دا فوجي د دې مخې ته راشي نو هغه تمانچه د دې فوجي مخې ته ونیسي او هغه فوجي دې ته ټوپک هم نیولی وي چې دې که ډایرکټ ایبي نه په خطا باندې ګولۍ وچلي او دغه فوجي په لاس باندې ولګي. خو د ایبي مقصد دا نه و چې زه دې فوجي ته نقصان ورورسوم او هغه زر د دې فوجي نه دغه ټوپک واخلي او هغه ته وایي چې خپل بیگ دې راکړه ولې چې هغه سره ډېر ضروري وسایل هم وو. نو چې دا فوجي دې له خپل بیگ ورکړي او ایبي دغه بیگ کولو کړي نو د حیرانۍ خبره دا وه چې ایبي سره کم قیمتي کاڼی و هغه دې فوجي سره یې مو. نو دې کې د فوجي سره څوک په وکي ټوکي باندې خبرې شروع کړي. نو ایبي چې دا آواز واوري نو هغه وایي چې دا آواز خو د جون په شان دی. نو هغه ډېره زیاته حیرانه شي چې دا څنګه کیدی شي چې یو سړی په یو ځای دوه کسانو سره څنګه خبرې کولی شي. خو دې نه پس ایبي د دې فوجي پټۍ وکړي او ایبي ته دا تپوس هم وکړي ورته دا ووایي که ته غواړې نو زه تا خپل بیس ته رسولی شم. نو دلته ورته دا فوجي ووایي چې ټیک ده او د دې نه پس دا دواړه خپل سفر جاري کړي. خو دلته دوی ته پته نه وي چې دا کم سړی دوی سره خبرې کوي د ده ارادې څه دي او اوس دې دواړو خپل سفر جاري کړی وي او مخکې روان وي. خو دوی یو داسې ځای ته ورسي چې هغه سین وي خو هغه ووره شوي وي او د دې فوجي حالات هم ډېر زیات خراب وي او دلته جون ایبي سره رابطه وکړي او ډېرې عجیبه خبرې ورته کوي. نو دلته ایبي پوه شي چې ضرور د جون تعلق دې کاڼي سره دی. نو هغه زر دا کاڼي راواخلي او لرې یې خطا کړي او هغه چې څنګه شاته وګوري نو هغه فوجي هغه ځای کې نه وي ولې چې د هغه د خپو نه لاندې وره ماته شوې وه او هغه سیند ته غورځېدلی و. چې څنګه ایبي د هغه د مدد دپاره ورمنډه کې دی کې ایبي هم د خپو د لاندې وره ماته شي او هغه دغه سیند ته ورپروزي او دا اوبه دومره یخې وي چې د ایبي بدن کار پرېږدي. خو ایبي ډېره مشکلې سره بره راوخیږي او هغې ډېرې تیزۍ سره د مدد دپاره چغې وهلې او دې نه پس هغه خپلې لمدې کپړې وباسي چې د دې د بدن دا ګرمي برقراره وي او دې نه پس دا د جون آواز دوباره واوري او دې نه پس هغه خپل هغه ووکي ټوکي روباسي او لرې یې خطا کړي او آخر کار د ستړیوالي او د زخمونو د وجې په دې یخنۍ کې دې له خوب ورشي او وده شي او په خوب کې هغه خپله خور وویني او هغې سره چې کم ټایم تېر کړي دی هغه وخت را یادوي او لږ وخت پس د ایبي سترګې کولو شي او هغه د هلیکاپټر آواز واوري. نو هغه زر پاسي چې زه د هلیکاپټر له ځان ورورسوم او هغه مخکې ور روان یو ډېره چغې م وایي. هغه یو غار ته ورورسي چې هغه سیده هغه غار ته ښکته ورپریوځي او هغه چې څنګه هغه غار ته ورپریوځي نو هغه په اوبو کې وي او هغه اوبه ډېرې زیاتې ګرمې وي. د دې د وجې ایبي ډېره زیاته سکون کې شي ولې چې د هغې بدن ته ګرموالی ورشي او هغې سره خوا کې یو ډانچم پرته وي چې په هغې باندې جون نوم لیکلی وي او جون مړ شوی دی. او آیا دا هغه جون دی چې ایبي سره په ټوله لار خبرې کولې؟ خو دې کې ایبي اچانک راپاسي او هغه چې وګوري نو هغه یو ډېر عجیبه ځای کې وي چې هلته هغه قیمتي یورینیم کاڼي وي چې هغه په هوا کې د دې نه ګیر چاپېره الوزي او دې کې هغه د جون آواز واوري. نو دلته ورته جون وایي چې د نن نه 80 کاله مخکې زم ستا په شان د دې قیمتي کاڼي تلاش پسې راغلی وم خو زه ژوندی پاتې نه شوم. نو ایبي ډېره زیاته
لري کې هغه وی چې ما زر تر زر خپل خور لور سره ولې چې هغه ډیره زیاته په تکلیف کې ده او دې کې اچانک ای بي خپل کور ته راشي چاغال خپل خور سره ملو شي خدا پر اختیار باندې نه وي دا د خیالاتو او هغه نه پس هغه واپس خپل کور ته راشي او هغه چې د خپل کور دروازه کولو کې نو ډیر تیز برفیله طوفان وي او ای بي په دې طوفان کې مخکې روان شي چې دې کې سین بدل شي او ای بي پس ریسکیو ټیم والا راغلی وي او دا اصل کې ای بي خوب لیدو او ای بي چې سترګې وغړي هغه د خپل مرګري کور کې وي چې دې نه پس ای بي زر خپل خور لرا شي او د ای بي د خور اخیره ساګانی وي چې دې سره ای بي دا وینو هغه ډیره زیاته خفوي او دې سره دا کہانی ختم شي کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ